Ausbildungsstelle. د اوسبیلډونګ ځای کاري مرکه پراکتیکوم هو زه نه پوهیږم Ja, ich weiß nicht. چې د اوسبیلډونګ ته تیار یم که نه. Okay. خیر وبګورو. Ich kriege auch sehr viel positive Mitteilungen, ne? Also von Jürgen und so. Ich habe bis jetzt noch nichts Negatives von dir gehört. Ich versuche auch. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe vier Wochen. زه 4 اونۍ کار کوم او بیا 1 اونۍ په ښوونځي کې وم. موږ په ټولګي کې 15 کسان یو. کله چې لومړی ځل ښوونځي ته ولاړم له ټیکري سره په ښوونځي کې کېناستم. زما شاوخوا ټول جرمنیان وو. Als ich da rein. یو چا ښایي زده کوونکي راته وویل فکر کوم غلط ځای ته راغلې. Das ist falsche Richtung. غلط ځای نه، نجارۍ د زده کړو لومړی کال T804 کاغذ مې ور وښود ویل یې ښه راځه. ما په عمل کې بېلابېل کارونه کړي دي. ډوډۍ پخول، شیشې پرې کول او د برېښنا تخنیک. اوس له لرګیو سره سر و کار لرم. لرګي زما لپاره بل ډول دي. Als Kind habe ich so. په ماشومتوب کې مې په لرګیو لوبې کولې. په جورجیا کې په خپل کور کې مې تل له لرګیو شیان جوړول. زه به ډېر وخت له خپل ورور سره له کوره د باندې وم. موږ د چرګوړیو، سپیانو او نورو لپاره وړې کوټنۍ جوړولې. Da in Georgien gibt es so. هلته په جورجیا کې داسې نه ده. نجاره ښځه دا ناشونې ده. Diese Tischlerei ist auch. د دې نجارۍ ډېر کارونه بیا رغونه ده. موږ دلته د لرګیو یو ورکشاپ لرو او هلته کار کوو. همدا ډول بېلابېل کارځایونه شته چیرته چې یو شی را باسو، ځای پر ځای کوو او یا یې بیا رغوو. Zurzeit bin ich auch. اوس مهال زه په کارځای کې له خپل استاد سره یم. دلته یوازې موږ دوه یو. هغه ماته هر څه راښیي او له هغه مې ډېر شیان زده کړي دي. دا عالي ده او زه خوند ترې اخلم. 3 کاله دا به ډېر زر تیر شي. په پای کې به زه مهارت، کار او د ښوونځي د فراغت سند ولرم. له دې سره ډېر کارونه پیل کولی شم.